قرآن کریم کې الله فرمایي قسم الله عزوجل اخیستی دی چې الله وایي زما په خپل ذات قسم تر هغه وخته دا خلک مسلمانان نسی جوړېدلی حتی یحکموک فیما شجر بینهم مسلمانان تر هغه وخته د ایمان کمال ته نسی رسېدلی تر څه وخته چې ای زما نبي الله فرمایي ستا احکامات و تعلیمات په خپل شخړو کې حاکم جوړ نه کړي د اري محکمې ته چې ورسې 3 آیاتونه لیکلي دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون څوک چې د الله عز وجل پر فیصلو باندې فیصله نه کوي دا کافران دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون څوک چې د الله عز وجل فیصلې نه مني هغه فاسقان دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون څوک چې د الله عز وجل فیصلې نه مني هغه ظالمان دي نن موږ په خوله درته ګاډي چې دغه میراث دی دغه د خور حق دی دغه د مور حق دی دغه د میرې حق دی دغه نه ورکي پر میراث ورسره جنجال دی پر خپل حق میراث سره جنجال چې دغه سي حالت ته تاسو ورسېدل نبی کریم علیه السلام ابو ثعلبه شخنی ته فرمایل فعليك بخاصه نفسك په داسې حالاتو کې ځان راټینګه بس د ځان چاره کوه ودع العوام پرېږده بل عوام خو نه مني نو بس عوام پرېږده فان من ورائكم اياما ستاسې څخه وروسته داسې ورځې را روانې دي الصابر فیهن څوک چې پر دغه فتنو باندې صبر کوي مثل صابر على الجمر لکه د یو سړي په لاس کې چې سکروټه کښېږدي د اور به څر وکښېږدي څونه زور غواړي داسې د فتنو ورځې پر تاسې را روانې دي چې تاسې به لکه پر دغه فتنو باندې چې صبر زور غواړي لکه پر سکروټه چې صبر زور غواړي پر دې فتنو باندې به صبر دغه چې مشکل دا اوس تاسې نه ویني کال په کال څنګه خبرې اورېدل کېږي څوک د قرآن خلاف راولاړ سي یو ملحد سي بل زندیق سي بل کافر سي بل مرتد سي د هغه حالات چې مسلمانان ځوري که په صحیح معنا مسلمانې سړی د هغه حالات چې دا ټولنه ځوري نو داسې حالات به پر تاسې راځي او د فتنو دور چې راغی دا یوه خبره لا واوري نور بیا ختمې کو سره د فتنو دور چې راغی او که یو چا د فتنو په دور کې دین را ټینګ کړی و دینداري یې را ټینګ کړې وه تقوا یې را ټینګه کړې وه نبي کریم علیه السلام فرمایي للعامل اجر 50 رجلا منکم څوک چې د فتنو په دور کې څوک چې د ناروا په دور کې څوک چې د ظلم په دور کې خپل پر دین عمل کوي نبی کریم علیه السلام صحابه ته فرمایل الله عز وجل به دی به په 15مه پیړۍ کې دا 15مه پیړۍ د 1490 اسلامي تاریخ در شیم موږ د اوس هغه عیسوي و نور سول شمسي تاریخ خلک اوس پیژني چې هغه د آتش پرستانو دي تقریبا او دا غیر کم عیسوي تاریخ خلک پیژني چې تقریبا نن سبا کافرانو ځان ته غوره کړي دي قسم دا خوا سره روان دي لیکن په اسلامي تاریخ مسلمانان نه دي خبر دا 15مه پیړۍ ده 1490 سنه ده اوس نبی کریم علیه السلام فرمایي چا چې د فتنو په دور کې تقوا او دینداري اختیار کړل هغه نفر ته به الله عز وجل د 500 کسانو ثواب ورکوي منکم ستاسې څخه یو روایت کې راځي قیل یا رسول الله ای د الله رسوله دغه یو شخص ته چې الله پاک د 500 کسانو ثواب پر تقوا ورکوي اجر 50 منهم او منهم دغه 500 کسانو ثواب چې الله پاک پر تقوا او دینداري سړي ته ورکوي دا د زموږ 500 کسان دي چې په 15مه پیړۍ کې دي او که د دوی زموږ 500 کسان دي صحابه دي او که د دوی 500 کسان دي چې په هغه ټولنه کې د ژوند کې قال بل اجر 50 منکم د فتنو په دور کې به یو څوک تقوا اختیاروي ځوان دي ځان به را کنټرول کړي ځان به را قابو کړي هر څه یې په وسه کېږي دغه کس ته به الله عز وجل د 500 صحابو ثواب ورکوي نو خبره ټول عزیزانو د نفس د اصلاح ده الله عز وجل مو دې ټوله د رذیل اخلاقو څخه پاک و صاف کړي الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته پر نیکو اعمالو باندې